سلامونه ملګرو، خدای وکړو جوړ به وای. زیاتره ملګري وایي چې مثلا ما وی پی ان اخیستی دی یا ما په خارج کې اډمین ټاکلی دی خپل د فیسبوک پیج ته. نو زه څنګه کولی شم چې اوس خپل لوکیشن معلوم کړم چې آیا زما لوکیشن چینج شوی دی او که نه دی چینج شوی. نو پر همدغه ویډیو کې به زه تاسو ته ښایم چې څنګه کولی شئ تاسو خپل لوکیشن معلوم کړئ چې آیا چینج دی او که نه. تاسو چې خپل پروفایل ته لاړ شئ، مخکې به هلته یو بل اپشن و اباوټ، اوس لږ اپډیټ پکې راغلی دی. نو دلته چې کله تاسو پروفایل باندې کلیک وکړئ، لاندې څخه وګورئ پیج ایجوکیشن، دلته پیج وګورئ، ماته ایجوکیشن فیلډ انتخاب دی. تاسو ته به کوم بل فیلډ درکړی وي، نو تاسو به څنګه وکړئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ، تاسو ته لاندې د همدغه پیج ټول مربوطه معلومات دي دلته لاندې راخیستي دي. دلته وګورئ people who manage this page، هغه خلک څوک چې دغه پیج څنګه کوي، کنټرولوي. تاسو وګورئ primary country location of people who manage this page includes United Arab Emirates، دوه کسان، دلته دوه ماته لیکلي، یعنې دا د دوه کسانو په معنا ده. دوه کسان څومره پیج د دوبۍ څخه کنټرولوي، یو کس یې له جرمني څخه کنټرولوي او بل یې د یونایټډ سټیټس څخه کنټرولوي. نو لاندې بیا ماته لیکلي دي your primary country location is United States. که چېرته ستاسو لوکیشن چینج شوی وي، نو تاسو دلته وایي your primary country location is United States، یعنې متحده ایالات دي. زما لوکیشن امریکا مې ورته انتخاب ده، نو هماغه لوکیشن یې اخیستی دی. د اخري که زه په خپله یم چې همدلته افغانستان کې کنټرولومه، نو تاسو کولی شئ خپل د پیج لوکیشن مو په دې طریقې سره معلوم کړئ.